د ټولو نه ډېر تپوسونه چې موږ نه کم کېږي چې کورني غوړي چې کم دي یعنی دیسي ګي چې کومه ده یا سوچه غوړي چې کم دي نو د دې استعمال د شوګر یا د بلډ پریشر مریضان کولی شي که نشي کولی. بالکل جناب د نارمل دا کم باسمتي چې کم ده هغې نه د دې غوړو فایده زیاته ده که خالص تاسو ته چېرته میلو شي سوچه غوړي تاسو ته میلو شي نو په لږ مقدار کې که تاسو استعمالوي ستاسو د صحت لپاره ستاسو د بچو صحت لپاره انتهایی بهترین چیز دی یو نیچرل چیز دی. خو د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مریضان چې کوم دي نو هغه د ډېر معمولي مقدار کې د دې استعمال کوي چې صرف هغه سټر فرای پکې کېږي ځکه چې دې سره هم د کولیسټرول لیپید پروفایل ټرایګلیسراید چې کوم زموږ دی کولیسټرول چې کوم دي د دې سیزونو د زیاتېدو چانسز زیات وي ورسره او کوم د زړه مریضان دي چاته سټنټ لګېدلی دی چا انجیوپلاسټي شوې ده یا د دې بایپاس وغیره شوې دی نو کوشش دې کوي چې که سوچه غوړي وي که بازاري غوړي وي د دې نه دې ځان ساتي او کوشش دې کوي چې غوړ یا فیټس یا آیلز چې کوم دی نو دا کم نه کم استعمالوي.